أما بعد فهذا مختصر مضبوط في النحو جمعت فيه مهمات النحو على ترتيب الكافية مبوبا ومفصلا يا مبوبا ومفصلا بعبارة واضحة مع إيراد الأمثلة في جميع مسائلها من غير تعرض للأدلة والعلل لئلا يشوش ذهن المبتدي عن فهم المسائل. ددينا مخكي فمخكيني سبق علامة صاحب چده خطبه ذکر کړل په ننني سبق کې چې د اما بعد نه ده مقصد د علامه صاحب د دې عبارت نه واخله تر را روان وسمیته بهدایة النحو تر دې ځې پورې دوه خبرې ذکر کول دي. څو خبرې؟ دوه خبرې. اول نمبر خبره د خپل کتاب تعارف به وکړي. د خپل کتاب څه به وکړي؟ تعارف به وکړي. دوهم نمبر خبره د خپل کتاب او د کافی په منځ کې به څلور فرقونه ذکر کړي. علامه صاحب به د خپل کتاب او په منځ د کوم کتاب کې د کافی کې چې هغه هم د نحوه کې لیکلی شوی دی نو علامه صاحب به د کافی او د خپل کتاب په منځ کې څو فرقونه دلته ذکر کړي؟ څلور فرقونه. نو اول نمبر خبره مالې څه درته ذکر کوي؟ د خپل کتاب وده کېدل، د خپل کتاب تعارف. نو دا اول نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره چې فهذا مختصر مضبوط فی النحو. علامه صاحب فرمای چې ما دا کتاب دا په نحو کې لیکلی دی په ترتیب د کافی باندې. دا کتاب ما په څه کې لیکلی دی؟ دا یو مختصر کتاب دی او ما په څه شي کې لیکلی؟ کوم فن کې مې لیکلی؟ په نحوه کې مې لیکلی دی. په ترتیب د کوم کتاب باندې؟ په ترتیب د کافی مې لیکلی دی او ما په دې کتاب کې د نحوې هغه اهمې مسلې راجمع کړي دي. په دې کتاب کې مې د نحوې چې راجمع کړي هغه اهمې مسلې مې څه کړي دي؟ راجمع کړي دي. دا اول نمبر خبره وه چې علامه صاحب د خپل کتاب څه ذکر کوي؟ تعارف. علامه صاحب فرمایي چې دا یو مختصر کتاب دی. ما په څه کې لیکلی دی؟ په نحوه کې لیکلی دی. خو په ترتیب د کوم کتاب مې لیکلی دی؟ په ترتیب د کافی مې لیکلی دی او په دې کې ما چې راجمع کړي دي هغه اهمې مسلې د چا؟ د نحوې مې راجمع کړي دي. په دې پوه شوې په دې خبره؟ څه پکې نشته ګورې ورته. اما بعد پس د حمد او صلات نه فهذا دا اول نمبر خبره ده. فهذا مختصر دا یو مختصر کتاب دی. دا څه شی دی؟ یو مختصر کتاب دی. مضبوط فی النحو لیکلی شوی دی په نحوه کې. مضبوط معنا مې څه وکړله؟ لیکلی شوی دی په نحوه کې. جمعت فیه ما را جمع کړي دي په دې کتاب کې مهمات النحو اهمې مسلې د نحوې. د نحوې هغه اهمې مسلې مې په دې کتاب کې څه دي؟ راجمع کړي دي. وایي علی ترتیب الکافیه په ترتیب د چا باندې؟ په ترتیب د کافی. په کافی کې علامه ابن حاجب رحمه الله اول بحث د اسم ذکر کوي بیا د فعل او بیا د چا؟ همدقه شانتي دلته به هم په هدایت النحو کې علامه صاحب اول بحث د چا درته ذکر کی؟ اسم. بیا به د چا ذکر کوي؟ بیا پسې د حرف. الته علامه ابن حاجب رحمه الله بیا اول بحث د مرفوعاتو ذکر کړی، پسې منصوباتو، بیا پسې د مجروراتو. نو دلته
علامه صاحب په هدایت النحو کې هم اول بحث د چا درته ذکر کوي مرفوعات بیا پسې د چا بحث منصوبات بیا پسې د چا مجرورات على ترتیب الکافیه نه مراد ده په دی اول نمبر خبره پوه شوي چې علامه صاحب فرمایي ما دا یو مختصر کتاب په نحو کې لیکلی دی او په ترتیب د کوم کتاب مې لیکلی کافی مې لیکلی دی او په دې کتاب کې ما چې را جمع کړي دي د نحوې دا اول نمبر دوام نمبر خبره څه شی وه فرق په منځ د چا او چا کې څو فرقونه به درته ذکر څلور دا دوام نمبر خبره د دې ځینې ذکر کیږي مبوبا ومفصلا بعبارة واضحه دا مبوبا او مفصلا دا مبوبا او مفصلا هم ویل کیږي چې صيغه د اسم فاعل شي او مبوبا او مفصلا هم ویل کیږي چې صيغه د چا شي اسم مفعول شي ګوري چې کله دا مبوبا او مفصلا صيغه د اسم مفعول شي بیا دا دواړه حال واقع کیږي د جماعتو د ضمیر نه د جماعتو د چانه کله چې دا دواړه مبوبا او مفصلا صيغه د چا شي اسم فاعل صيغه د چا شي کله چې مبوبا او مفصلا صيغه د چا شي اسم فاعل بیا دا حال واقع کیږي د چانه د جماعتو مخکې چې تیر شه د جماعتو د ضمیر نه حال واقع کیږي بیا یې معنا داسې کیږي ګورئ ورته مبوبا و مفصلا په حال کون زما کې چې باب او فصل کون کې یم دی کتاب لرا معنا مې څنګه وکړه مبوبا ومفصلا په حال کون زما کې چې زه باب او فصل کون کې یم دی کتاب لرا دا چې کله صيغه د اسم فاعل شي نو بیا معنا دا ده او چې کله دا دواړه صيغه د اسم مفعول شي څه رقم وایو مبوبا او څه شي ومفصلا بیا دا حال واقع کیږي د جماعت نه وروسته چې کوم فی دی په دې فیه کې چې کوم هی ضمیر دی د دې نه بیا حال واقع کیږي کله چې صيغه د اسم مفعول شي نو بیا حال د چا نه واقع کیږي فیه کې چې کوم ضمیر هی دی د هغې نه چې دی حال واقع کیږي یا د مهمات نحو نه حال واقع کیږي د چا نه حال واقع کیږي د مهمات نحو نه بیا په دې صورت کې معنا داسې کیږي مبوبا و مفصلا په داسې حال کې چې دا کتاب باب او فصل کړی شوی دی په داسې حال کې چې دا کتاب باب او فصل کړی شوی دی دا خو د مبوبا او مفصلا وضاحت چې دا اسم فاعل صيغه هم ویلی شي او د اسم مفعول هم که اسم فاعل وایي بیا د جماعتو د ضمیر نه حال واقع کیږي او که اسم مفعول صيغه وایي د فیه کې چې کوم هی ضمیر دی د هغه نه حال واقع کیږي یا د مهمات النحو نه حال واقع کیږي او معناګانې مې درته وکړلې ښه دوهم نمبر خبره مونږ ویلې څه شی ده چې علامه صاحب د خپل کتاب او د کافی په منځ کې څو فرقونه ذکر کوي څلور فرقونه اول نمبر فرق همدا دی علامه صاحب فرمایي چې زما کتاب چې کوم دی د هدایت النحو دا کې چې دی دا مسائل په بابونو او فصلونو کې به درته څه کېږي ذکر کېږي دا زما کتاب په باب او په فصل باندې څه شی دی مشتمل دی صحیح شو دا اول فرق شو دوهم فرق چې دا زما کتاب چې دی د دې عبارت واضح دی زما کتاب عبارت څه شی دی واضح دی مغلق نه دی د کافی په شان دی دوهم فرق باندې پوه شوي علامه صاحب فرمایي چې زما کتاب څه شی دی زما د کتاب عبارت څه شی دی واضح دی دریم فرق د کافی او د هدایت النحو په منځ کې دا دی علامه صاحب فرمایي چې ما چرته هم کومه مسله په دې کتاب کې ذکر کړې دا نو د هغې دپاره مې مثال هم راوړی دی
د هغې دپاره مې څه راوړی دی چېرته چې مې هم په دې کتاب کې یوه مسله راوړې ده ورسره مې چې هم راوړی دی مثال مې هم راوړی په کافي کې دا ترتیب نشته هلته اکثر مثالونه پرېښودلی شوي دي څلورم فرق په منځ د کافي او د هدایت النحوه کې علامه صاحب ذکر کوي علامه صاحب فرمایي چې ما په دې کتاب کې دلائل او علتونه نه دي ذکر کړي په دې هدایت النحوه کې مې څه نه دي ذکر کړي دلائل دلیلونه او علتونه مطلب د یو شي د یو مسلې د راوړلو وجه چې دا مسله ما ولې راوړلې دې سبب او وجه څه شی ده علامه صاحب څلورم فرض ذکر کوي چې ما په دې کتاب کې دلیلونه او علتونه نه دي راوړي نه مې دي ذکر کړي ولې مې وایي نه دي ذکر کړي وایي ځکه مې نه دي ذکر کړي چې د نوي شروع کوونکي طالب العلم ذهن ګډ وډ نشي د نوي شروع کوونکي طالب العلم ذهن څه نشي ګډ وډ نشي نو هغه کمې اهمې مسلې چې د نحوي دي ابتې نه پاتې شي او په دلیلونو کې به ذهن نښته یو بند به پاتې صحیح دی په دې څلور فرقونو پوه شوئ اول نمبر فرق علامه صاحب فرمایي چې دا کتاب مشتمل دی په بابونو او په څه شي باندې فصلونو دوهم نمبر خبر علامه صاحب فرمایي چې زما د کتاب عبارت څه شی دی واضح دی دریم نمبر فرق علامه صاحب فرمایي چې ما چې چېرته یو مسله راوړې ده یو مسله مې بیان کړې په دې کتاب کې نو د هغې سره مې چې راوړی ده مثال راوړی دی څلورم نمبر خبره چې مې نه دي ذکر کړي دلایل او علتونه مې نه دي ذکر کړي ولې مې نه دي ذکر کړي د دې دپاره چې د نوي شروع کوونکي طالب العلم ذهن ګډوډ نشي هسې نه چې د نحوي چې کومې مسلې دي هغه ترېنه څه شي پاتې شي صحیح څومره اسانه دی ګورې ورته دا دوهم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي مبوبا ومفصلا مبوبا چې صيغه د اسم فاعل شي معنا په حال کون زما کې چې باب او فصل کوونکی يم د کتاب لرا دا ولنې فرق دوهم فرق بعبارة واضحة واضحة عبارة سرا دوهم فرق مع ایراد الامثلة سرد راوړلو د مثالونو سرد راوړلو د څه شي مثالونو فی جمیع مسائلها په ټولو مسائلو د دې کتاب کې په ټولو مسائلو د دې څه کې چېرته چې هم یو مسله بیان شوې ده نو د هغې سره مثال هم څه دی راوړلی شوی دی او ذکر کړلی شوی دی دا و دریم فرق څلورم فرق من غیر تعرض للادلة بغیر د تعرض کولونه یا من غیر تعرض بغیر د وړاندې کېدلونه للادلة دلیلونو ته والعلل او علتونو ته یعنی دلیلونه او علتونه دا مې نه دي ذکر کړي ولې مې نه دي ذکر کړي لئلا یشوش د دې دپاره چې ګډ وډ نشي د دې دلیلونو او علتونو د وجې نه څه شی ګډ وډ نشي ذهن المبتدي ذهن د نوي شروع کوونکي د څه شي نه عن فهم المسائل د فهم د مسائلو نه د پوهې د مسائلو نه هسې نه چې د نحوې هغه مسایل چې دی ترېنه پاتې هلته ذهن په علتونو او دلیلونو کې نښتی وي بس دی په دې ورسېدی نن هم چې ذکر کړ اما بعدنا تر دې زی پورې وسمیته پورې مالې څو خبرې ذکر کړ دوه اول نمبر خبره څه شی وه د خپل کتاب تعارف علامه صاحب ذکر کړ ما دا یو مختصر کتاب په نحوه کې لیکلی دی او په ترتیب د کافي مې ګوره لیکلی دی او په دې کتاب کې چې دی ما د نحوې هغه اهمې مسلې را جمع کړي دي یو دا خبره شو دوهم نمبر خبره
د خپل کتاب او د کافی په منځ کې علامه صاحب بیا څه ذکر کړ څلور فرقونه ذکر کړ